یوې بورې مور کیسه ده دردونکې ترخه ده ته یې واوره مسلمانه د تیر شوي جنګ تاوانه ای پښتونه فارسیوانه د لوی کور افغانستانه یو ورځ ومه په لاره تېرېدم له قبرستانه یوه مور وه په ګیلو وه چغې چغې په سلګو وه ناسته خاوره کې سرتوره نور لوېدلې وه له شوره هدیره کې تاوېدله دوه قبرو ته ژړېدله ورنږدې شومه تپوس ته مالې څه دي مورې څه دي د احوال نه مې خبر که دا د خپل دی او که نه دي که خبره د غربت وي زه کومک در سره وکم په ژړا ژړا ګویا شوه څنګه دا خبره وکم ما بایللي اولادونه لکه دواړه جهانونه خدای راکړي ترې مننه که یې اخلي نو منمه زړه مې درد کوي په ده کې رانه تللي دي په څه کې ویلي یو زوی مې طالب و بل عسکرو په اردو کې اوس ژړېږم همدې ته مننه اوس ژړېږم همدې ته لاره ورکه یا کدو کې دیږي کوم یو مسلمانو کوم کافرو نافرمانو یا منکر له پاک قرآنو خو سجده د دواړو یو وه کلمه د دواړو یو وه غږ د دواړو برابرو په جنګ الله اکبرو دواړه ورونه ول په شر کې د یو بل په مرګ اختر کې پردي ډول ته ګډېدلو بې له حقه غوښتلو که مې ویلې چې دا مه کړئ بوره نه شمه دا څه کړئ دواړو ویلې وطن ساتو له پردیو مسکن ساتو څه راغلي نور ملکونه ورسره دي خپل لاسونه دا وطن به ازادي که مې سر پرې قربانېږي ازادي دې مبارک شه دا ښادي دې مبارک شه په ما هره ورځ ماتم وي له کور جوړ شو ګور د غم وي دوی خو لاړو له پناه شو اولادونه یې ګدا شو بې سواده بې تعلیمه راغټېږي که سبا شو اوس هغه رهبر یې ورک دی نه یې لاس نه یې کومک دی یتیمان بوجۍ په لاس دي زندګۍ نه ضد اخلاص دی ټوله ورځ خیرات په سر وي یو مړۍ ته در په در وي ښه اوس ته وایه بچیا زه به ولې فغان نه کړم دوی قبرو ته لږ نظر شه زه به څنګه ګزران وکړم چې قبرو ته مې نظر شو سترګې اوښکې زمندر شو دوه ګلان سره په جنګ ول یو بل څخه په څنګ ډېر خفه خفه پراته ول د یو بل د لاسه مړول بیرغونه پرې راخور ول بیرغ هم څکه ورورو په یو سپین محمدي و په بل درې رنګه ملي و اوس پراته و په وحدت کې څنګ په څنګ لکه جنت کې منیر هتک ورته ګویا شوم په ژړا ژړا لګیا دا زمونږ اسلامیت دی دا زمونږ افغانیت دی بعد له مرګه سره یو شو بس دغه زمونږ عادت دی یو ټپه مې را په زړه شوه بې له واره مې په خوله شوه یو مې زر بل مې زرګر دی په تیارو کې لکه لمر دی اوس اخته ولې په شر دی ورور طالب یار مې عسکر دی زه یې په منځ لکه کابل وسوځېدمه زه یې په منځ لکه کابل وسوځېدمه او دوه بیتونه دي وایي زه هندو نه یم چې د خټې به خدایان جوړوم نه لکه ستا یم چې د هر سړي جانان جوړوم او ته دې غرور پرېږده بیا اخلاص دې د لالي ګوره ځان به ښکته ځمکه کړم تا به پاس اسمان جوړ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمېرې سره اړیکه ونیسئ 0 شپږ څلوېښت اته څلوېښت یو سل اووه پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک اومه کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی